د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام وخت مو په خیر عزتمن اورېدونکو. یوسف خان لالی یم د کندهار او پکتیکا ولایتونو کې د ډیورنډ فرضي کرښې اړوند د اسلامي امارت پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته جګړه ترسره شوې. په دې نښتو کې د دوو خبریالانو په ګډون 12 ملکي وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي دي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارد صاحب. مارد صاحب سړی مشه وخت د بخیر خپرونې ته هم په خیر راغلی. مارد صاحب د پاکستاني پوځیانو او د افغانستان د پوځیانو د جګړې په دوام کې داسې راپورونه خپریږي چې ډیری افغان ملکي وګړي شهیدان شوي دي د یو خبریال په ګډون باندې. فکر کوئ چې د جنګ یا د جګړې په قانون کې دا شته چې ملکي وګړي دي په نښه شي په ټوله کې؟ مننه جناب لالی صاحب، تاسو تخنیکي همکاران ته لیدونکو کې په سلام او کرامات وړاندې کوم. ګوره مطابق د کنوانسیون د ویانا د 1990 کال جرایم جنگي ورته وایي او دغه پروتوکول 1990 کال حتن اجازه نه چې په ملکي وګړو په ملکي تاسیساتو غیر نظامي ځایو باندې حتی په مواشي او حیواناتو هغه چې طبیعت باندې ځنګلو دې ته اجازه نه ستې څوک یا جګړه وکړي یا حمله وکړي او دا ځان ته سنګین ځانه تاوان لري یا جبران د خساره کېږي او دا مجرم بلل کېږي. راوړو دې ته چې جګړه ده، جګړه معمول کې هم دا تصادفي نه ده، دا د پلان نه مخکې ده. د مقابل لوري پاکستان کېدای شي غلطه محاسبه یې کړې ځکه پخوا دا محتوا دته د مجاهدینو په اصطلاح راتګ د حکومت لدې خوا مکرر حمله په افغانستان کولې، په جمهوریت وخت کې کولې، جوابیه انتقامیه غچ اخیستلو برید په دې معنی وسره هغه یو جبهي بل خواته کېدای شي غربي نړۍ امریکا دته کوم پروژه ورکړي ته ګډوډي رامنځته کړي په سیمه کې چې افغانستان تراسي په پلمه باګرام ونیسي او یا هم مرکزی اسیا ته کوم چل جوړ کړي ځکه د غزې او د اسرائیل جګړه هم وربان کړله. بل اخره کېدای شي له افراطي ډلې ته پروګرام جوړ کړي. بل خو افغانستان هم هدف لري هغه دا ده چې دوی همیشه حمله کولې جواب نه ورکول کېده، د دوستۍ د ورورۍ خبرې سره کېدلې، د سولې ځکه سوله آرامش ثبات د دواړو هیوادو په ګټه د دواړو هیوادو پرمختګ او د دواړو هیوادو د تجارت او سوداګرۍ فانډول سبب ګرځي. مارم دوی د اعتراض نه کول ځکه دوی په خپل سیاست کې خودمختار نه و، همیشه د غرب پروژې مختولې، نفوس ډېر ده، جغرافیای کمه ده، قرضدار ده، صنعتي تولیدي واده ده، د بقا او د معیشت او د بودیجه په د کمیشنو په جنگ او جګړه کې و چې له سعودي او غرب او امریکا او ناتو نه پیسې اخیستي. نو دا ځل دا هم فکر کاوه ځکه خپل کورنۍ کشمکش جګړو ته د پښتنو د بلوچ د سندیانو د کشمیریانو او مذهبي مولایان چې دوی په چل پوسوي چې دا کفري نظام د کفري قانون لري، د اسلام په پلمه باندې افزار استفاده کوي. نن سبا اسلامي هیواد په افغانستان کې ده او وی دا روحیه هم لري په خپل اردو فوج چې موږ اسلام مسلمانان یو ځکه له سره خو هدف د هندو مسلمان جنگ او فکر و ماره مسلمان سره جنگ هم د دین ناشون کده. ګورې فضل الرحمن هم استعفا ورکړو د سولې خبرې کوي، مولا او منبر کې هم د دې په تبلیغ کیږي. نو دا یو جګړه دی افغانستان بل اخر دا صحیح. مارد صاحب په ډېره بخښنې سره که ماته وخت راکړئ مارد صاحب، اوس د جګړې څخه څو ورځې تیریږي، البته چې د وخت لپاره د ډېر کم وخت لپاره دغه جګړه آرامه شوې هم وه، خو نن بیا داسې ښکاري چې پاکستان د یو ځل بیا اوربند مات کړی او د سهار له 4 بجو رئیس عملیات شروع کړي د افغان پوځیانو باندې. زما اوس پوښتنه دلته دا ده چې اوس به نړۍ کله مداخله کوي، نړۍ به کله منځګړیتوب کوي او نړۍ به په رښتیا هم خپل مسؤلیت د دې لپاره چې دواړې خواوې جنګ بند کړي څه وخت ادا کوي؟ ګوره که چېرې د افغانستان ځواکونه پیاوړي شي او بریا ترلاسه کړي بیا نړۍ مداخله کوي. بغیر هغه پاکستان خو ګوره دا 20 کاله ټوله نړۍ په افغانستان کې وه، آماده حملې کولې، افغانستان سره ستراتیژیکي دفاعي تړونونه هم درلودل، بارم پنجاب ته غږ نه کاوه ځکه دا د دوی برنامې دي، د نړۍ اصول او مقررات او منشور اعلامیې او کنوانسیون دوی جوړ کړي دي یې کوي، دوی په خپله ګټه باندې کار کوي. که چېرې زور ورته وښودل شي
پاکستان متضرر کړي خپل چیغې وي بالا د نړۍ اقدام کوي اما زه ترجیح ورکوم بهتره د سیمې هیوادونه ګاونډي هیوادونه عربي هیوادونه ټول مشترک غونډه سره وکړي د نړیوالو د ملګرتوب په کار کش کولو سره یو سم دقیق قانوني حقوقي عملی تضمین ترلاسه شي که تضمین ترلاسه نشي دا چې مولانا فضل الرحمن وایي دا چې باجوا وایي دا چې مثلا خوجا وایي دا چې مثلا آصف منیر وایي او دا آصف منیر دا فائدہ نه کوي ځکه دوی سره همیشه ژمنې کړي دي ژمنې ماتې کړي د خپلو ګټو دپاره د هر وسیلې نه استفاده کړې اوس هغه لویه وسیله چې د اسلام و ملا و منبر و اسلامي و دا رسوا شوي دي دې وسیلې نه استفاده نه شي کولی د محاسبه غلطه وه اوس په راګیر ده هم په کور دننه هم په کور بهر هم له ایران سره هم له هند سره هم له افغانستان سره د ښې اړیکې نه لري نو بنا دی مجبورېږي چې غرب نړۍ ته ووایي چې راسئ سوله وکړئ ارامي وکړئ دوی پوځ ماته شوي که چې دوی رویه نه لري دوی په چریکي جګړو کې او جبهي جګړو کې ناکامیږي بله روسیه یوازینی هیواد دی مهاراج صاحب چې په ټوله نړۍ کې اسلامي امارات په رسمیت پیژندلی دی څومره هیله ترې کېدلی شي چې په دې وخت کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي وزارت خارجه یا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې اعلامیه ورکړه دا شخړه باید ودروي دا معنی دا د خپل اعلامیه ورکړه ګوري انعکاس دی دواړه هیوادو ته او د غربي نړۍ ته چې هغوی څه کوي دغه په مطابق دوی خامخا او پلان لري او برنامه لري ځکه دا سیمه نږدې ده روسیې مرکزي اسیا ته هغوی هم تهدید فکر کوي که دلته شخړې زیاتې سي حالات خراب سي ایران هم راګیر کېږي هند هم راګیر کېږي مرکزي اسیا نو په دې کې پکار ده چې دوی زر په زره چین سره غونډه وکړي دا مسله کې روسیا زه فکر کوم چې د سولې دپاره وړاندې کړي اماده چې سوله نه وي چې هغه کې تضمین نه وي ورباندې سبا بیا مات کړي بیا یو چال جوړ کړي او افغانانو ته او بلکې کسانو ته تاوان ورسوي نو په دې کې افغانان هم هوښیار دي امارت اسلامي هم هوښیار ده خامخا که داسې سوله منځته راسي او ورباند چې نور پاکستان افغانستان لاس والي ښه خبره ده بغیر هغه نه ټول افغانان طرفدار دي چې همدې ته دوام ورکړي جګړه ده تلفات پکې زیان پکې مرد دایمي مشکلات او دایمي زیان او تلفات را بدبختي د افغانستان خلاص صحیح مهاراج صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ